سلامونه دوستانو. نن په پانتون کې په یو تحصیلي مؤسسه کې د مشاورې یا د مشاور په اړوند بحث لرو چې څومره په پانتون کې یو مشاوره ارزښت لري. که څه هم موږ په تېرو بحثونو کې د تعلیمي مشاورې د تحصیلي مشاورې په اړه بحث کړی و، اما تحصیلي مشاوره لږ یې ساحه پراخه ده، یعنې کیدای سي په یو روزنتون کې، کیدای سي په یو کورس کې، کیدای سي په یو مکتب کې، کیدای سي په پانتون کې. اما د پانتون مشاوره یا په پانتون کې مشاور یا روانشناس یو بل بحث او یو بله دنیا او یو بله کیسه ده چې نن به په څو مواردو په دې اړوند بحث ولرو چې څومره ارزښت لري او څه ډول مشاوره ده. بله دوستانو، په دې مشاوره کې معمولا ارواپوهان د مطالعې په ښو طریقو بحث کوي. زموږ ډېری محصلین او متعلمین دي چې په پانتون کې د مطالعې په طریقه په شیوه ښه نه پوهېږي، ښه مطالعه نسي کولی، چټکه مطالعه نسي کولی، اغېزمنه مطالعه نسي کولی، ګټوره مطالعه نسي کولی. دا څنګه موږ دغو خلکو سره کومک وکړو، مرسته وکړو چې دوی ښه مطالعه وکړي او د مطالعې په ښه طریقه پوه سي. دغه مشاوره موږ سره کومک کولی سي او د دغې مشاورې دقیقا کار ده. دویم مورد د مهالویش مسله ده. زموږ ډېری ځوانان په انضباط کې، په نظم کې، په ډیسپلین کې، په قواعدو کې مشکل لري دوستانو. یعنې نه پوهېږي چې څنګه خپل مهالویش جوړ کړي، خپل هدف تعیین کړي، خپل پلان جوړ کړي، خپله برنامه جوړه کړي او څنګه هغه تطبیق کړي. په دغه برخه کې د پانتون مشاوره یا په پانتون کې د یو مرکز شتون یا د یو روانشناس شتون مهمه ده. دریم د کریډیټونو د انتخاب مسله ده. دوستانو، تاسو پوهېږئ چې نن سبا په ټوله نړۍ کې پانتونونه کریډیټ دي، یعنی په کلاسیک او ساده سیستم باندې نه ځي. اته ډېر وروسته پاتې پوهنتونونه هم چې په کابل کې په افغانستان کې وو، هغه هم اوس کریډیټ سوي او سیستمونه یې کریډیټ دي. ټول پوهنتونونه کریډیټ دي، یعنی تاسو د یو محصل په حیث کله چې پوهنتون ته ننوځئ خپله کریډیټ انتخابوئ چې په دې سمستر کې تاریخ وایي، محیط زیست وایي، دا ارواپوهنه وایي، په طبیعي علومو کې دغه مضمون وایي، دغه استاد سره وایي، په دغه ورځ کې وایي که نه وایي، که هغه مضمون وایي په هغه وخت کې وایي له هغه استاد سره وایي. د کریډیټو تعداد تعیین شوی چې دغونه کریډیټ باید یو محصل ووایي. دا په تا پورې اړه لري چې څومره په کومو ورځو کې، په کومو ساعتو کې، په کومو لحظو کې، په کومو ټایمونو کې انتخابوي او وایي او ته کاملا پکې آزاد یې. که څه هم په افغانستان کې دغه د کریډیټ سیستم صحیح نه تطبیق کیږي، اما سیستم کریډیټ ده او شاګردان ډېر په دې برخه کې ستونزه لري چې موږ څنګه کریډیټونه انتخاب کړو. دغه مسله هغه وخت حل کیږي او د دې مسلې ستونزه هغه وخت هواریږي چې موږ یو تحصیلي یا په پوهنتون کې یو مشاور یا د مشاورې یو مرکز یا بنسټ ولرو. څلورم مورد د درسونو اضطراب ده. د ځینو استادانو لیکچرونه، د ځینو استادانو ازموینې، ټسټونه او د ټسټونو طریقې لږ متفاوته وي، لږ فشارزایي او دا ډېر ځله د ځینو محصلینو او متعلمینو وار خطا کوي او ستونزې ورته پیدا کوي. د دغو اضطرابونو په تخفیف او د دغو اضطرابونو په له منځه وړلو کې یو ارواپوه ته ضرورت ده او دا ارواپوه هله کولی سي په دغه برخه کې علل خصوص د درسي اضطرابونو په برخه کې کومک وکړي چې په همغه مرکز کې، په همغه پوهنتون کې شته یي. پنځم مورد د فکري وسواسونو مسله ده. تحصیلي دوره له ستونزو یوه ډکه دوره ده دوستانو، ډېره مظلومانه دوره ده. اجازه راکړئ دا اصطلاح وکاروم چې ډېره خواره دوره ده. شخصا ما دا دوره ډېره خواره او په ډېرو خواریو زحمتونو تېره کړې ده. یعنې که زه تاسو ته ووایم کله زه ټوکه کوم چې ما 4 کاله فاکولته په یوه خانقاه کې ویلې، دا ډېره یعنې غیر منطقي خبره نه ده که دا خبره زه وکړم. تقریبا ویلی سم چې ما په یوه خانقاه 2 خانقاهو کې ویلم 4 کاله فاکولته 8 سمستره په یوه خانقاه کې 2 خانقاه کې پوهنتون ویل دا د یو ډېر کمزوري اقتصاد، د ډېرو ستونزو او ربړو ښکارندوی ده. یعنې موږ هلته ډېرې ستونزې درلودې، ډېر ربړې مو درلودې، ډېر ځله داسې پېښه سوې ده چې موږ په لوږه پوهنتون ته حرکت کړی، ډېر ځله داسې پېښه سوې ده چې موږ په لاره کې کرا نه درلوده او ډېر نورې مسلې. دغسې ستونزې، دغسې حالتونه
چې کله کله انسان ته ناامیدۍ پیدا کوي، کله کله انسان ته دا فکر پیدا کوي چې هلکه پوهنتون خوسې که، کله کله نورې ستونزې پېښوي. په دغو مواردو کې یوازینی کس چې په دغه وخت کې سړي سره کومک کولی سي او هغه ممد واقع کېدی سي هغه دغه پوهنتون ارواپوه ده چې موږ ورسو ورسره کینو، هغه راته وایي چې دا وکړه، هغه کار وکړه، هغه کار وکړه، زه هم چې مسؤل وم داسې یو ستونزه ده، هلته یو فرصت شته، هلته اوسه، هغه کس سره وغږېږه، استاد سره د داسې خبرې وکړه، دا ازموینه د داسې حل کړه، په دغه وخت کې وکړه، دا کریډیټ مه اخله، بیخي داسې وکړه، داسې وکړه، داسې وکړه، دا ستونزه هغه راحته سي. شپږم تحصیل او عاطفي مسایل دي. زه په دې باور یم چې ډېری ځوانان چې میین سوي پوهنتون کې میین سوي، ډېری ځوانانو زړونه چې مات سوي په پوهنتون کې مات سوي. موږ څنګه کولی سو د خپل تحصیلي ژوند او عاطفي ژوند منیج کړو، مدیریت یې کړو چې موږ ته ناخوالې پیدا نه کړي؟ په پرېکړو کې مسله یا ستونزه د یو بل مورد ده، یو بله بدبختي ده. موږ نسو کولی پرېکړه وکړو، موږ نسو کولی ارزیابي وکړو، موږ سمه ارزونه نسو کولی. انتقادي فکر څنګه وروزو؟ موږ څنګه کولی سو چې یو دقیق انسان واوسو؟ څنګه کولی سو په آینده کې یو ښه محصل واوسو؟ په آینده کې یو ښه ډاکټر راشکه جوړ سي، یو ښه انجینر راشکه جوړ سي، یو ښه ښوونکی راشکه جوړ سي، یو ښه ژورنالیست پاتې سو؟ څنګه کولی سو علم تولید کړو؟ موږ ټول عمر د خلکو علوم لوستي، موږ ته خلکو یو شی جوړ کړی دی، موږ هلته لوستي. موږ څنګه خپله کولی سو په خپله ټولنه کې خپله علم تولید کړو، علم رامنځته کړو، علم را جوړ کړو؟ څنګه کولی سو دا مورد ترسره کړو؟ څنګه کولی سو دا کار څنګه کولی سو؟ بل مورد د تخصص مسله ده. موږ څنګه کولی سو یوه تخصصي رشته پیدا کړو؟ موږ کومه رشته انتخاب کړو؟ کومه رشته وټاکو؟ کومه رشته ښه ده؟ کومه رشته، کومه څانګه، کومه برخه د دې وطن په درد خوري؟ موږ ډېرې رشتې لوستې د دې وطن په درد نه خوري. ډېر داسې وخت موږ ډېرې رشتې هلته نه لولو چې هغه په وطن کې ډېر ضرور دي. دا مسایل ټول هغه څه دي چې باید موږ یې په تحصیلي مشاوره کې حل کړو، یا په د پوهنتون په وخت کې په تحصیل مشاوره کې. بل مورد نوی محیط ده. کله چې ته له پکتیکا راځې، نه دې ژبه زده ده او نه هم د پوهنتون په دود او رواج پوهېږي او دلته له ګڼو نجونو او هلکانو سره مخامخ کېږي. کله چې ته له پامیر راځې او دلته په بله لهجه خبرې کوې، دلته بل رقم خلک دي، بل رقم مسلې دي، څنګه کولی سې دا مسله حل کړې؟ څنګه کولی سې دا نوی محیط مدیریت کړې؟ د تحصیل او تحقیق ترمنځ په توپیر څنګه پوهېدی سې؟ آیا تنها کتاب لوستل د یو محصل کار ده که تحقیق یو کار ده؟ نن سبا پوهنتونونه په دوو برخو ویشل سوي. یو وایم چې پوهنتون دوه کاره ترسره کوي، یو تحقیق کوي، یو تدریس. موږ څنګه کولی سو دغه تحقیقات او زده کړې دواړه پراخه کوښښ کړو او جدي کړو؟ څنګه په دې برخه کې موږ سره څه کولی سي مرسته وکړي؟ بل مورد د یو ښه تحصیلي ژوند لپاره څنګه زمینه برابره کړو؟ داسې یو تحصیلي ژوند چې هم کار وکړو، هم مطالعه وکړو، هم تحقیق وکړو، او هم څوک راشکه ناراضه نه وي، او هم په اقتصادي ستونزو اخته نه سو. دا مسایل او مشکلات څنګه مدیریت کولی سو؟ دا هله مدیریت کولی سو چې په یو پوهنتون کې د مشاور یا د ارواپوه مرکز. بله دوستانو، له نیکه مرغه څو کاله وړاندې زموږ ځینو استادانو چې زموږ ملتیا هم ورسره وه، البته خو کریډیټ ډېر هغوی پورې اړه لري، تلاش وکړه، منډې وکړلې چې د افغانستان په پوهنتونو کې ځینې مرکزونه جوړ کړي. له نیکه مرغه په کابل پوهنتون کې او د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې دغه دوه مرکزونه جوړ شول. زه هیله کوم چې د لوړو زده کړو وزارت دغه دواړه مرکزونه همداسې زیر نظر وساتي، فکر پرې وکړي، کار پرې وکړي او رشد ورکړي. او پخوا کې په نورو هغو پوهنتونونو کې چې په ولایتونو کې دي، شخصي پوهنتونونه دي یا نورې مؤسسې دي، هم هغوی ته پیشنهاد وکړي د اصولو او قواعدو په لړ کې د مشاورې او د کلینیک شتون په یو پوهنتون کې حتمي کړي، ځکه زده کوونکي وخت نه وخت په جسمي او اروایي ستونزو اخته کیږي او دغو کلینیکونو ته او دغو د ارواپوهنې یا اروایي مرکزونو شتون ته ضرورت لري، تر څو زموږ دغه ستونزه هم حل شي. مننه.